واو، د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي یو په یو شیبه په شیبه د پاکستان د تاریخي ماتې او د افغان لوبغاړو د تاریخي بریا مبارکۍ ورکوي او د لوبغاړو د هر اړخیزو غوښتنو په حل کې چمتووالی شي. دا چې کوم لوړپوړو چارواکو د افغان کرکټرانو د تاریخي بریا مبارکۍ ورکړي او څه یې ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې پرون او وړمه ورځ اتلولي خپله کړله، دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه د کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم. شیر محمد عباس تانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې د کرکټ ملي لوبډلې ته د پاکستان په وړاندې د بریا مبارکي وویل. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد سهیل شاهین هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کرکټ د شل اوریزو لوبو د سیریز ګټلو له امله راشد خان، نصیب زدران، میرویس اشرف او د کرکټ د ملي ټیم ټولو اتلانو هر یوه تن ته او افغان ولس ته د زړه له کومې مبارکي وایم. همداسې بریالي او نومیالي اوسئ ځوانانو. مولوي احمد الله وثیق ویلي افغان لوبغاړو ښه وړتیا وښوده، دا بریا دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د بریاو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره پاکستان ته په شل اوریزو نړیوالو دوه پرلپسې لوبو کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې خپله کړه. مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت مبارکي ورکړې ده. هغه ویلي د افغانانو دې بریا وښوده چې دوی په کمو او د نړیوالو په پرتله په نشتو امکاناتو هم د پرمختګ وړتیا لري. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو لوبغاړو تر شا ولاړ دی او ژمن دی چې د تیر په څیر به د وړتیا لوړولو لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. هغه زیاته کړې موږ د کرکټ د اتلانو د لا بریا هیلې لرو او په پوره اخلاص ورته دعاګانې کوو. همدارنګه د طالبانو ستر مبلغ جنرال مبین هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پنجاب خلاف د افغانستان د کرکټ د اتلانو دویمه بریا دې ټول افغان ملت ته مبارک وي. ګربز جان او ابراهیم زدران په میدان ورته ودرېدل او پنجاب وبایلله الحمدلله ثم الحمدلله. همدارنګه د تیرې لوبې تر ګټلو وروسته انس حقانی هم پر خپل ټویټر پاڼه ټویټ کړی و. انس حقانی لیکلي سپورت د ملتونو ترمنځ د ډیالوګ او اړیکې متمدنه ژبه ده. نن شپه د دواړو ټیمونو د بالینګ فارمیټ جذاب و. ټولو ته د کرکټ د سیریز د پیل او لومړنۍ بریا مبارک وي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې د طالبانو د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ خپل نظرونه را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.